هلمند کې د یو خیریه بنسټ له لوري د سلګونو اړمنو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. نن دوشنبه د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه ښار کې د نصیر خیریه بنسټ له لوري د 1500 اړمنو کورنیو سره د 10 قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. دا په داسې حال کې ده چې هلمند کې ګڼ شمېر اوسېدونکي اړینو مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف له لوري په 7.9 میلیونه افغانیو مالي لګښت د چپرهار ولسوالۍ مندرخیلو سیمه کې د پاکو اوبو یوه شبکه جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. د ننګرهار ولایت د کلیو پراختیا رئیس مولوي قسمت الله مبارز وایي چې دا شبکه 4 کیلومتره اوږدوالی لري چې په سیمه کې به ترې 383 کورنۍ، یوه مدرسه او یو ښوونځی ګټه واخلي. د هرات کندهار پر لویه لاره د ترافیکي پیښې له امله یو تن مړ سوی او 13 تنه نور ټپیان سوي دي. ځایي مسؤلین وایي د فراه ولایت د فراه رود ولسوالۍ په آب خرما سیمه کې بیګا د 303 مسافر وړونکي موټر چپه کېدو پیښه کې یو تن مړ سوی او 10 ښځو او 4 ماشومانو په ګډون 13 تنه نور ټپیان سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څانګې ویلي چې د اروپایي ټولنې د روغتیایي مرستو یوه کڅوړه کابل ته رسېدلې. سرچینې وایي چې د مرستو دغه بسته چې د حفظ الصحي توکي او د لومړنیو مرستو کڅوړې پکښې شاملې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یونامه او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې یا پلاوي له لارې به په ټول هیواد کې وویشل سي. چارواکي وایي د افغانستان صادرات د 1400 لومړي لمریز کال له وری میاشتې څخه د کاب تر 20 نیټې پورې 1900 میلیونه ډالرو ته لوړ سوي دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې په 1400 لومړي کال کې د هیواد د صادراتو کچه 850 میلیونه ډالر وه. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د معلوماتو له مخې د دغه صادراتو 90% پاکستان، ازبکستان، ایران، قزاقستان، ترکیه، چین، ترکمنستان، هند، تاجکستان او عربي متحده اماراتو ته لیږدول سوي دي.